ستاسې په کور کې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم راوړی دین په کم حالت کې ده، په کم پوزیشن کې ده. نن مې یو پیمانه درته راوړې ده، نن مې یو ترازو درته راوړی ده، یو تله مو درته راوړې ده. وګورئ ستاسې په کورو کې دین په کم حال کې ده. قرآنونه چیرې پراته دي؟ ستا په کور کې چې قرآنونه چیرې پراته دي هغه ځای ته ورسه، قرآنونه راکښته کړه، قرآنونه وګوره. که ډېر له خاورو ډک حالات د کور خراب دي، د روزې له لحاظه، د برکت له لحاظه، د خوشحالۍ له لحاظه په تا قسم سو. که د چیرې په کور کې په هغه ځای کې صفایي موجوده ده، په قرآنو کې دوړې نسته، قرآنونه له دوړو نه دي ډک، د دین ښه حال ده. دلته یو څو ورځې انټرنیټ فیسبوک د یو څو ورځو دپاره بند سو. موږ تاسې په حیثیت قوم ټول پریشان وو، زما ټول ځوان نسل پریشان وو، مګر قرآنونه له څه وخته بند دي. ته نن ورسه ویې ګوره په کور کې به د دین حالت، د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د راوړي دین حالت تا ته معلوم سي.